السلام علیکم ورحمت الله. تر ټولو سخت حالت چې انسان شپه او ورځ ورسره مخ کیږي هغه غوسه کېدل دي. تاسو به ګورئ ډیر زیات ورونه په عادي خبرې غوسه یي. د غوسې د وجې ډیرې زیاتې ستونزې پیدا کیږي. کرکه، بد و رد ویل، بد اخلاقي، نورو سره په ښه لهجه خبرې نه کول، حتی طلاق. ځکه ډیرې پوښتنې چې د قمر انسټیټیوټ ته راځي هغه د طلاق چې غوسه شلم طلاق مې ورکړه مېرمنې ته، 2 طلاق او 3 طلاق او ډیر زیات، یعنی ټول د غوسې د وجې. نه تنها چې دا تاسو ته په کورنۍ کې ستونزې پیدا کوي بلکې شاوخوا ملګري هم تاسو څخه کرکه کوي. ټول وایي چې دا غوسه ناکه سړی دی، په هره خبره غوسه یي، په موټر کې دا غوسه یي، په لاره کې دا غوسه یي، عادي خبرې، خو هیڅ هم یې لاسته نه راځي. د غوسې د وجې انسان ډیر زیات تکلیفونو سره مخ کیږي، لکه د زړه تکلیف، فشار، لوړ فشار، وینې لوړ فشار، همداسې عصبي تکلیف، ډیر زیات نورې ستونزې. ځکه یو سړی چې غوسه کیږي یو څو نه وخت هغه په ډیر فکري اضطراب کې هم اموخته کیږي. نو غوسه دا یو ناوړه او بد عادت دی چې متاسفانه ډیر خلک لري. دلته ډیرې لارې چارې دي چې انسان کولی شي خپل غوسه سړه کړي یا غوسه ونه کړي. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څوک راځي او حدیث مفهوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته 3 ځل وایي چې مه غوسه کېږه. نو کله چې تاسو غوسه شوئ د غوسې زیانونه او تکلیفونه په یاد کړئ او کوشش وکړئ د غوسې په حالت کې چپ پاتې شئ. که چېرته تاسو ناست وئ ودرېږئ، بیخي هغه ځای پرېږدئ. که چېرته مېرمنې سره غوسه شوي، خپلوان، ورونه، نورو سره، نو دغه لارې چارې غوره کړئ. همچنان اودس وکړئ، ځکه اودس غوسه سړوي. او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ډیر زیات وایي، لا حول ولا قوة الا بالله. همچنان نو نورې لارې چارې دي چې که تاسو پرې تحقیق وکړئ انشاءالله تاسو کولی شئ د مرض نه ځان لرې وساتئ. ځکه غوسه کرکه پیدا کوي، نفرت پیدا کوي د ملګرو په منځ کې، د ورونو په منځ کې، د خپلوانو په منځ کې. نو ښه به دا نه وي چې موږ د غوسې ته تل لپاره خدای پاماني وکړو. که غواړئ چې زمونږ همداسې په زړه پورې ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي نو زمونږ د فیسبوک صفحه در سره لایک کړئ او د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. او که تاسو غواړئ چې ډېرې جالبې مقالې ولولئ نو کولی شئ چې زمونږ ویب سایټ ته لاړ شئ او هلته انشاءالله تاسو ته ډېر په زړه پورې معلومات انتظار کوي.